سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو څو ورځې مخکې ولسمشر ماکرون په خپله یوه غونډه کې په وینا کې دا وویل چې زه به که چیرې دی بیا ولسمشر کېږي نو دی به د مهاجرو په اړه یو نوی قانون جوړوي. هغه یو څو خبرې وکړې، خو د دغو خبرو یو مهم ټکی دا و چې که چیرې دغه نوي قانون مطابق که چیرې یو کس پناه غوښتنه کوي په فرانسه کې او هغه رد کېږي نو سمدلاسه به د فرانسې نه ویستل کېږي. نو هر کله چې دغه وینا ډېرو ملګرو واورېده نو دوی ټول ملګري ډېر زیات په تشویش کې وو. هغې نه بعد ډېرو ملګرو ماته میسجونه وکړه، کمنټونه وکړه چې زه په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړم، یو ویډیو جوړه کړم. ګورئ ملګرو، ولسمشر ماکرون دغه خبرې په خپل یو کمپایني غونډه کې وکړلې. ولسمشر ماکرون دویم ځلې د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره نومان دی او تر اوسه پورې دغه ټاکنې نه دي شوي، دی ولسمشر شوی نه دی. که چیرې ولسمشر ماکرون دغه ټاکنې ګټي او دی ولسمشر کیږي او دی دغه نوی قانون راوړي نو طبیعي خبره دغه قانون جوړولو کې په دې تطبیق کولو کې به ډېر وخت لګیږي. نو یو خبره خو دا ده چې دې کې لا ډېر وخت دی، تاسو سره ټینشن ضرورت نشته، تاسو له د خفګان د تشویش ضرورت نشته. دویمه خبره دا ده لکه څرنګه چې اوس فعلا کوم قانون دی چې هر کله یو کس رد کیږي نو هغې نه بعد دته د محکمې حق ورکولی کیږي، دی ځي اپیل کوي دغه فیصلې خلاف او د محکمې ته ځي. دغسې زه مطمئن یم که چیرې ولسمشر ماکرون دغه نوی قانون جوړوي هغې به هرګز دا مطلب نه وي چې یو کس څنګه ازیل وکړي او دی د اوپرا نه رد شي سمدسته به دوی د فرانسې نه وباسي. نه، طبیعي خبره داسې یو میکانیزم به جوړیږي، داسې یو قانون به ډیزاین کیږي چې هر کله یو کس رد کیږي نو دله به طبیعي خبره د اپیل حق هم ورکولی کیږي، دله به د محکمې حق هم ورکولی کیږي. خو دا به لیمیټډ کیدی شي، دې کې مختصر داسې څه شرایط راشي چې هغه به کمو ورځو دپاره به دته محکمه ورکولی کیږي، محکمې نه بعد به دته بیا موقع نه ورکولی کیږي. داسې څه نوی قانون به جوړیږي. دا زه خپل یو شخصي نظر در کوم، هرګز دې نه مطلب نه چې داسې یو قانون به جوړیږي. زه ستاسو تشویش راپکولو دپاره دا څو خبرې کوم، تاسو تشویش مه کوئ. یعنې دا معلومه خبره ده که چېرې ولسمشر ماکرون ټاکنې ګټي او دی ولسمشر کیږي او بیا داسې یو قانون دی جوړوي نو په قانون کې به طبیعي خبره دی به دې دپاره داسې یو میکانیزم هم جوړوي چې که چیرې یو کس رد کیږي سمدسته به دته طبیعي خبره ده د اپیل حق ورکولی کیږي، دله به د محکمې حق ورکولی کیږي. نو هغې نه بعد به بیا دوی دې دپاره څه قوانین جوړوي. هرګز به د دې مطلب نه وي چې یو کس دې څنګه اوپرا رد کو سمدلاسه به دوی دا وباسي. نه، هرګز به داسې یو قانون نه وي. بله دا ده چې تر اوسه پورې ټاکنې نه شوي، تر اوسه پورې ولسمشر ماکرون دغه ټاکنې نه دي ګټلي. نو که چیرې دی ګټي هغې نه بعد به دا قانون جوړیږي او دا قانون به بیا تطبیقیږي. نو دې کې لا ډېر وخت پاتې دی، دې کې لا ډېر کار پاتې دی، دې کې لا په دې قانون جوړولو کې لا ډېر مشخصات پکار دي، لا ډېر کار په دې باندې پکار دی. دا د خپلې پالیسۍ یو وړوکی یو د په پالیسۍ کې چې کوم څه شامل دي د هغې په اړه باندې ده دا څرګندونې کړې وې، په هغې په اړه باندې ده دا وینا کړې وه. هغه دا ویلي وو که چیرې زه ولسمشر کېږم داسې یو قانون به زه جوړوم. نو دې کې لا ډېر وخت پاتې دی. نو تاسو ملګرو ته هیڅ وخت کې تشویش نه دي کول پکار. که چیرې دی ولسمشر کېږي او دا قانون دی جوړوي او دا قانون تطبیقیږي نو هغې کې به طبیعي خبره داسې یو څه شرایط هغې کې موجود دي، داسې یو میکانیزم به موجود وي چې که یو کس چیرې رد کېږي دله به طبیعي خبره د اپیل حق ورکولی کېږي، دله به د محکمې حق ورکولی کېږي، دله به د وکیل حق ورکولی کېږي تر څو دغه فیصلې خلاف دی مخکې لاړ شي، محکمه کې لاړ شي. نو تاسو تشویش د رفع کولو لپاره ما دا ویډیو جوړه کړه، دغه یو څو معلومات مې تاسو له درکړه، خپل نظر مې تاسو سره شریک کړو. نو هیڅ وخت کې تاسو له ملګرو تشویش نه دي کول پکار. یو ټول مهم ټکی خو دا دی چې زموږ او ستاسو د وطن حالات ډېر غیر معمولي حالات دي. نو دې دپاره به موږ او تاسو باندې دغه نوې پالیسي که چیرې جوړیږي هم دومره اثرانداز به نه وي. تاسو تشویش مه کوئ، انشاءالله الله تعالی به ټول حالات سم کړي. نو مننه ملګرو، که ستاسو څه پوښتنه وي د نوي قانون په اړه باندې ستاسو پوښتنه کوئ. دا قانون تر اوسه پورې جوړ شوی نه دی، دا تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. هغه صرف خپله وینا کړې په یو کمپاني غونډه کې. نو هیڅ وخت کې تاسو دا مه وایئ چې دا قانون جوړ شوی دی. دا تر اوسه پورې دا عملي شوی نه دی، تر اوسه پورې دا ډیزاین شوی نه دی، تر اوسه پورې دا جوړ شوی نه دی. نو دې نه بعد به دا جوړیږي هر کله چې ولسمشر ماکرون دا ټاکنې وګټي. نو که ستاسو څه پوښتنه وي تاسو خپله پوښتنه د یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې خپله پوښتنه کولی شئ او زه به انشاءالله په خپل وخت تاسو ته جواب در کوم. دغه موضوع ډېره مهمه وه نو ځکه زه سرک په غاړه ودرېدم تر څو دغه ویډیو تاسو ته جوړه کړم. مننه ملګرو، په مخه